الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأسعد النبيين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا آمنت بالله صدق الله العظيم چپیو قدم تر عرش پوری رسی چپیو قدم تر عرش پوری رسی مالی دلے دے رفتار د درویشان ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين معزز و سامعين ماستا سوڑان دے دا اللہ رب العزت دا مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشیدنا سورہ اسراء پلسم سپارہ آیت نمبر اویم تلاوت کو رب کریم جل جلالہ دے مالا پا دے آیت کریمہ مبارکہ باندے دا حق وینا قولو پا حغی باندے ممتول اوریدن کتا دا عمل قولو توفیق را نصیب کی اللہ رب العزت پا انسانانو باندے بشمار نعمتون کڑی دا ټولو نه لوی نعمت انسان لدا هم ورکړی دی چې انسان یو خیسته طریقه باندې پیدا کړي رب کریم جل جلالہ ارشاد فرمائی
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب کریم فرمائی بشکا انسان مونږ په یو خستا شکل کې پیدا کړي، په یو زبردست سانچه کې انسان تیار کړي دی، دنیا تمرا لګلې. دا په انسان باندې د رب العالمین یو لوی نعمت دی چې انسان لې ور کړي، چې په خپل خپو باندې ودرېدلې شي، د هغه په ذریعہ باندې د تلې شي او زیتا د خپل لاسونو په ذریعہ باندې د خوراک کولې شي په تمیز سره. که زناور وګورئ نو زناور په خپل خپو او لاسونو باندې مزل کوي، او خوراک چې کوي نو هغه د خولې په ذریعہ باندې راشو کوي او بیا یې خوري. الله رب العزت انسان ته عزت ورک چې د لاسونو په ذریعہ باندې به انسان خوراک را اوچتای او خپل خولې ته به اچي. دا یو انعام دی، نعمت ته چې رب العالمین انسان ته ورکړي. بیا ورته عقل ورک، پوهه ورته ورکړله چې د هغه په ذریعہ باندې د خو او د بد تمیز کولای شي، دینی او دنیاوی فواید او د هغه نقصاناتو کې فرق کولای شي. او دغه شانته په اوچا کې الله رب العزت ورته سورلۍ ورکي، لکه آسان او خان کچری او خره او دغه شانته نور نن سبا چې کوم ایجاد ده. او پلمده کې وته رب العالمین د دې پویا ورکه چې تاسو ځان ته کشته جوړه کې په سمندرونو کې، دغه پویا او عقل دای زناور ته نه دی ورک. دا نعمتونه الله رب العزت انسان ته ورکړي دي، دا عزت ته خو انسان کویږي نه. او دغه شانته په دنیا کې د غختو د پاره د اچولو د پاره ول الله رب العزت قیمتي کپڑے ورکي، او رنگارنګ قسمونه په هغه کې انسان ته ورکل چې دا اچوا. او د خوراک د پاره قسمه قسم میوي هغه د انسان ته ورکړي دي. او دغه شانته د یو زینا بل زیتا خپل سامان اړولو د پاره وته اسباب جوړ کړي دي. نو دا ټول نعمتونه الله رب العزت انسان ته ورکړي دي، عزت وته په دنیا کې ورکړي دي. زکم آیت کریمه مبارکه چې ما اول وست په دې آیت مبارک کې د دین دا استدلال کولای شي چې انسان د فرښتو نه افضل دی، انسان د فرښتو نه افضل دی. په یو روایت کې راځي چې فرښتو رب العالمین ته عرض وکړ چې یا الله مونږ دیم پیدا کړی او زمونږ خالق او د آدم علی السلام مبارک د اولاد د هغوم ته خالق. نو په دنیا کې چې د هغه کوم نعمتونه وتتا ور کړی دي، نکاح کولې شي او انعامات میوي دا شذونه خړلې شي، خواهش ته ورته ور کړی دی، او په دغه شذونو کې وسره مونږه برخداران نیو. نو خیر دی ربا که په دنیا کې ور سره برخداران نیو، نو په آخرت کې مونږه لدارات. وې د رب کائنات جل جلاله د طرف نه ورته جواب راځي چې زماده په خپل عزت او جلال باندې قسم وي د آدم علی السلام مبارک اولاد به هغه چا سره سم نکما چاته چې ما په کلمه د کن سره فرمایلی دي چې پیدا شاو دی پیدا شوه، چې ما او فرمایل چې کن نو فیکون شوه دی. او د آدم علی السلام مبارک اولاد دا خو ما په خپل لاسونو باندې تیار کړي. نو دا عزتونه او دا انعامات رب العالمین د انسان ته ورکړي دي په دنیا کې. نو په دې انعاماتو کې بیا څه عام دي او څه خاص دي. عام دا دي چې کافر هم خوړلې شي، میوجات دي، دنیا دا خګاړي او خکورونه دي چې رب العالمین مؤمن تم ورکي په دنیا کې او کافر تم ورکي. او څه خاص چې هغه د هغې نه یو کرامت ته چې نن د هغې موضوع ده. کرامت یو حرک عادت کار ته ویلی شي، خلاف عادت یو داسې عمل وشي د یو نیک مؤمن بندنه چې هغې باندې یو عام انسان قدرت نه لري او نه کولی شي او نه د هغه نه صادریږي او د هغه په دعا باندې وشي، دغه ته کرامت ویلی شي. د انبیاو دغه حرک عادت کار ته معجزه ویلی شي او د امتیانو حرک عادت کار ته کرامت ویلی شي. نو دغه عزت دغه کافر ته
یو فاسق ته یو بېایمانه انسان ته نه دی ملاو. که ملاو شوی دی نو صرف او صرف مؤمن بنده ته په دنیا کې الله رب العزت دغه عزت ورکړي. او که چرته د یو فاسق انسان نه کلمه ویلی د مسلمان دی خو فاسق دی، د الله رب العزت سره زیات تعلق نشته، ذکر اذکار نه کوي، بے اودس دی، منځونه نه کوي، او د داسې کارو کی چې عام انسان نشي کوله، خرق عادت کارو کی، او یا یو کافر انسان یو کی نو هغه ته سحر، جادو یا استدراج ویلې کیږي، هغه ته بیا کرامت نشي ویلې، هغه ته عملیات ویلې شي، عام انسان هم کولې شي. نو د موضوع په لحاظ سره به مونږه په کرامت باندې یو څو خبره د قرآن او د حدیث نو کوم آیت کریمه مبارکه چې ما اولوست په هغه کې رب العالمین د کرامت ذکر کوي چې مونږه انسان ته په انسانانو کو مومن بنده ته کرامت ورکړی دی د خپل جانب نه. او بیا کرامت هغه اختیاری هم کی دی شي او غیر اختیاری هم کی دی شي، پاغه کې شرک ناراضي. امام بخاری رحمت الله تعالی علیه په خپل کتاب صحیح البخاری کې حدیث مبارک نقل کړي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک د حدیث راوی دی فرمای چې حضرت اسید بن حذیر او عباد بن بشیر رضی الله تعالی عنہما دا دواړه صحابه کرام د حضور مبارک په خدمت کې حاضر شو. څه شرعي مسله و د هغه پوښتنې لورغلي دي د خپل حاجت، او د شپې یو پار حصہ تیر شو، یو وخت د حصہ د شپې تیر شو، نیمه شپه ده، تکه تور تیار ده، او د دواړو مبارکانو په دغه تورې تیارې کې د نیمه شپې د حضور مبارک نه رخصت واغست او خپل کورونو ته واپس روان شو. په لاره کې تور تیار ده، سشتنه چې بیټری نشته چې دغه په ذریعہ باندې د خپل کورونو ته ورسي. وې دې دواړو مبارکینو سره په خپل لاسونو کې همساګانې وي، لامټې وي ور سره. وې رب العالمین د یو صحابي په لامټې کې رڼا پیدا کړ، رڼا پکې پیدا شو او د هغه په ذریعہ باندې د لار معلومه ولا او را روانو خپل کورونو ته. وې چې کله جدا کیده دواړه یو خپل کور ته تلو او بل خپل کور ته تلو. وې دغه دویم صحابي مبارک هم په لامټۍ کې په همسا کې رڼا پیدا شو، خپل کورونو ته دغه رڼا په ذریعہ باندې رب العالمین ورسو. په حدیث مبارک کې لومبۍ فائدہ ده چې د نیکانو خلقو دیدار هواغی ته علما او خپل مسائل اورل، لکه څنګه چې صحابه کرام ته په مسله را پیښ شو او حضور مبارک لبی اورل. دویمه فائدہ د حدیث مبارک نه هغه تبرک حاصلول دي. صحابه کرامو د حضور مبارک نه او د هغه د خاص زینب به تبرک حاصلولو. د حضور مبارک د اوداسه او به بزمکه ته نه پریخوي، د چاردام او به راغستی او په خپل بدن باندې به مګلی. د حضور مبارک لغاب مبارک لاړ مبارک ازمکه ته صحابه کرامو نه دی پریخو دي، هغه په خپل لاسونو کې راغستی دی او په ځان باندې مګلی. او درېمه فائدہ چې هغه زموږ موضوع ده هغه کرامت ده. دا دغه دواړو صحابه کرامو کرامت، ځکه چې په هغه وخت کې خو نه بیټری و نه لاټین ایجاد، هیڅ نو صرف همساګانې وي د لرګي او په لاس کې نیولې وي. رب العالمین ورته د غرنا په دغه همساو کې واچوله او خپل کورونو ته ورسید. غور او سوچ فکر کول پکار دي. د حضرت موسی علیہ السلام مبارک د همسا مبارک نه خامار جوړیږي او د ساحرانو هغه ماران هغه لوړ تیری، او د حضور مبارک د صحابه کرامو د همساګانو نه رڼاګانې خېږي چې پتیاری کې هغه خپل کورونو ته د هغه په ذریعہ باندې سي. یو طرف ته دا د حضور مبارک معجزه ده او بل طرف ته دا د امتی کرامت ته چې رب العالمین ورته ورکړي. آیا دا کرامت د حضور مبارک د نور امتیانو ته ملاویږي؟ کم چنن سبا دي او یو کامل او مکمل مسلمان چې صحیح العقیده وي او با ادب انسان وي، هغه دغه کرامت خاون جوړی دی شي په اطاعت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک باندې، چې د الله رب العزت د امر تعظیم کوي او د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د خپل طریقو تابعداري کوي. دغه انسان د کرامت خاون جوړی دی شي. نو دا په کرامت باندې ډومبه دلیل د بخاری شریف نه به حدیث هغه استدلال کې پیش کو چې نیکانو بندگانو ته اولیاء کرامو ته، ځکه صحابه کرام ټول اولیاء
انبیاء نو لیکن اولیاء هغه د کرامت خاوندان. مشکات شریف حدیث مبارک راوړي حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ مبارک وای وی چې کله د احد جهاد کې د پسباله باندې نو په دغه شپې باندې ز خپل پلار را وبللم او ما ته وویل چې بچیا ما ته داسې ښکاری کی چې سباله زه د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د صحابه کرامو سره په جنگ کې شهید کېږم او د ټول نړمبه شهید هغه بستا پلار وي زه به شهید کېږم او تا ته وصیت کوم او په دې ټولو کې ما ته ته ګران سیوا د رسول الله مبارک نه چې هغه ما ته د تانه هم زیات ګران دی لیکن د هغه نه پس په دې ټولو کې ته ما ته زیات ګران نو تا ته وصیت کوم او وصیت دا دی چې په ما باندې قرض دی او دا قرض بخلاص کې چې کله زه شهید شم او د خپل خويندو سره د نیکی تلقین کوا خپل خويندو ته د نیکی تلقین کوا. حضرت جابر رضی الله عنه مبارک فرمای بخاری شریف هم دا حدیث مبارک راوړی وی چې کله سبا شو او د احد جهاد او شو جنگ او شو نو ما چې او قتل زما پلار پکړم به شهید شوی دی او په خپل لاسونو باندې یو صحابي مبارک سره په قبر کې یو ځای دفن نو دا دغه صحابي مبارک هغه ښکارک کرامت او کرامت اختیاریو چې الله رب العزت ولا ور کړو یو خو په غیب باندې دلیل دی دغه صحابي مبارک د غیب خبر ور کړی دی جهاد یا شوی نه دی سبا یا راغلی نه دی سبا را ختلی نه دی او دغه صحابي مبارک د حضرت جابر رضی الله عنه والد محترم هغه د شپې خبر ورکړي چې سبا له بشز شهید کېږم او د ټولو نړمبه شهید د حضور مبارک په صحابه کرامو کې هغه بزیم. نو د حدیث مبارک نه یو فائدہ دا ده چې انسان خپل اولاد ته وصیت کوي چې دغه شان په ما باندې قرض ده یا چې کوم دی دا حصي دي دا به تقسیم کې. دویمه فائدہ پکې دا ده چې د خپل خويندو سره نیکی کول هغه ته د نیکی تلقین ورکول. دریمه فائدہ پکې په علم الغیب باندې چې دغه صحابي مبارک د غیب خبر ورکړی دی پنن شپې باندې چې جهاد سباله کیږي او یا شوی نه دی. او څلورمه فائدہ هغه کرامت ته چې دا دغه صحابي مبارک کارا کرامت چې هغه خپل زوی ته بیان کړي. تفسیر مدارک، تفسیر خازن، تفسیر طبری، تفسیر مظهری او تفسیر کشاف هغه لیکلي دي چې حضرت بیبي مریم رضی الله تعالی عنها مبارکہ په خذو کې الله رب العزت رسولان انبیاء نه دی را لېږلي لیکن اولیاء الله پکیو د الله دوستان زنانا په امت کې تیری شوی. نو حضرت بیبي مریم رضی الله تعالی عنها مبارکہ دا ولیوا د الله رب العزت یو نیک بنده او الله ته نږدې وا دغه دوست وا وې دې ته په جمی کې د اوړي میوه پرتی وي او په اوړي کې بورتا د جمی میوه پرتی وي دا ولی د رب العالمین فرمان بردار او دغه تفسیر پدې واقعي کې تفسیر کشاف او تفسیر مظهری دا واقعا نقل کړي چې حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارکہ هغه ته هم دغه مقام الله رب العزت ورکړو. یو طرف ته د حضور مبارک لور مبارک وا وې دوی روټي او دغه خو یو بوټه هغه حضور مبارک لرا اولې غلې چې قربان داتا سوخره وی حضور مبارک هغه ما غشان ته را واپس کی دیتا او ورته او فرمایل چې تاسو په خپل ادا ما ته راوړئ. کله چې هغه راوړ او د لوخ نه سر اوچت کو وی لوخ دغه نه ډک پروتو وی حضور مبارک ته نه تپوس کوي اے زما لورګي دا خوراک ته د چرته نه راغلی دا خو مون غریبانانو دونه خوراک چرته کېو. وی حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارک ورتوای هاذا من عند الله. هغه جواب ورکو کوم جواب چې حضرت زکریا علیہ السلام مبارک تا بیبی مریم رضی الله تعالی عنها مبارک ورکړو. حضرت زکریا علیہ السلام مبارک چې کله را داخل شو په حضرت بیبی مریم رضی الله عنها مبارک نو به موسمه میوه ورته پرتی وی نو هغه ته نه تپوس کوي چې دا د چرته نه وی هغه وته فرمایي چې هاذا من عند الله ودا د الله تعالی د طرف نه دی کنه د الله تعالی نیک بنده چې جوړ شي تا ته به هم دغه شانته به موسمه میوه پرتی وی. په دغه ټیم کې حضرت زکریا علیہ السلام مبارک دعا کوله او دعا ته لاسونه پورته کړ. نو حضور مبارک ورته فرمایل چې کله دا واوریدل د رب العالمین حمد او ثنا بیان کا او ای فرمایل چې الحمدلله ثنا او صفات د هغه رب د پاره دی چې
چې ته هم لکه د بنی اسرائیلو دا حضرت بی مریم رضی الله تعالی عنها په شانت سردار جوړه کی څنګه چې هغه د بنی اسرائیل سردار جوړه کړی وا او ته د دې امت سردار جوړه کی وې د رب العالمین ثنا او صفت بیان کو وې دغه خوراک وې بیا چې کوم دی حضور مبارک تمام اهل بیت را وغختل وې ټول اهل بیت دغه خوراک او خړ او باغې کې چې کوم دی وې د وی مړی عمر خوراک کم شوی نو پل ففول هغالو کې ډک پروتو او بیا فاطمه الزهرا رضی الله عنها مبارک دغه خوراک هغه په خپل غونډینو باندې تقسیم کړ نو مصنف لیکي چې دا د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارک یو ښکارا کرامت چې رب العالمین ورته ورکړو آیا دغه شانته په یوسینو زنانو کې دیش چې د اسمان نو ورته رزق راشي غیبی رزق وته راشي نو کداغه مقام او مرتبه ته اون رسی لیکن دغه مقام او مرتبه ته به ورسی چې رب العالمین به د هغه دعا قبلای کو دعا د الله نه غواړي دعا به الله نه قبلای او کله یو شیز نه پناه غواړي نو رب العالمین به ول دغه شیز نه پناه ور کوي خو په اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې دا زنانه نه دا تاسو نن سباوینه پلارو کې براوانی هغه بوکرای هسه د اکشن د پاره پسر کړي چودره کا خپه کې وخکارم ترنامه پورې به د مخ کې نه بوکره کټ کړي وي یو لاس به ته نه بهر راوخ کې په تمامه بوکرې کې بددي د مړون زینی وي ټول بدن به پټي او مړون به ته نه بهر تراويستلې خلکو ته بزان خي نو دا خو پرده نشوا پردې کې چې خزوځي او مشرانو به وی او یو پردو کې بزانانه د کوره بهروزي اغم چې کله دې ته حاجت پیښ شي بیمار شي مور او پلار کرسي غم خاده لذي نو په پردې کې بد کوره وځي نن سبا خو هزم سي چکر لراوتی کله نا کله مونږ په دې پټي کې غیاري به مرګري را سره او دا د دې معاشري بچی دي په موړې باندې برواني بوکره به د مخ ناړولې وي هم لکه د سړی په شانته برواني موبایل به پلاس کې نیولې دا به حیاي ولې عام شو دا هم د دې وجنه عام شو چې په کورونو کې په خپل بال بچ باندې پابندي نشته بچی ته دا موبایل استعماله تا ته څه ضرورت ده د موبایل د کیمرې موبایل دا ټچ موبایل د پلاس کې نیولې ده د څه ضرورت ده درته آیا کار لذي چرته روزګار دي چرته دفتر ته خوشي د څه حاجت ده د موبایل نن سبا چې به حیايي آمده صرف او صرف دغه چې د مشرانو نه کاته ورانه ده په خپل بال بچ باندې پابندي نه کوي زور په نه راوړي دونه خو ته وای چې بچي دا غیا د چرته نه راوړ کور ته تا پن غیا راوړ د چانه دی ورېب خشاک تی راوړل د کم ځای نه دی راوړل د حلال او د حرام تپوس نشتا بس مور او پلار هم په دې خوشحالي کې خیر دې مال لګیا راوړه چرته وش خشاک را پیدا ک نور چې سګین واغو نو الغرض حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارکه الله رب العزت دغه مقام ته رسولي وا نو په دې وجه باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار وا او د الله رب العزت د امر تعظیم کولو ځکه الله رب العزت ورته دغه مقام ورکړو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک دلائل النبوہ دا روایت راوړې چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ مبارک یو پیرا د جهاد د پاره لخر تیار کو او د هغه امیر حضرت ساریہ رضی الله تعالی عنہ مبارک مقرر چې کله جهاد لوراغ د جمعې مبارک ورځ دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ مبارک په منبر باندې تشریف فرما دے او خپل قوم ته مسلمانانو ته د جمعې خطبه بیانای او درې د جمعې خطبه وته بیانای او په خطبه کې ناصافه چغه اواله یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل امام رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې لیکي وی حضرت علی رضی الله عنه مبارک په دغه کسانو کې تشریف فرماو وی چې دغه ناره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مبارک وهله وی څه خلکو ویل چې عمر فاروق رضی الله عنه مبارک په دماغ باندې څه چل او شو پاگل توپ پر راغی لیوان توپ پر راغی خطبه بیانې او چې په خطبه کې شروع کې چې یا ساریہ غرتشا اے ساریہ غرتشا ودا په د باندې څه چل شو وی حضرت علی رضی الله عنه دغه ټیم ځان سره ولیکل کم چې تاریخ او کم ورځ او سم کم ټیم وی غي د ځان سره ولیکل وی چې کله دغه قوم دغه لخر واپس راغی نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مبارک توای چې قربان په مونږه باندې کفار غالب او په مونږه باندې غالب شو لیکن یو आवाज کون کی आवाज کو چې اے ساریہ الجبل الجبل اے ساریہ غر طرف تشا غر طرف تو خېجا وی چې کله مونږه دا आवाज واورید
نو مونږه په غره باندې اوختو او کفار مو مغلوب کړل او مونږه په غالب رالو رب العالمین مونږ له فتح راکا. نو په دغه ناس تو کسانو کې یو کس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مبارک ته وویل چې قربان دا आवाज خو تاسو کړو د جمعې ورځ وا او تاسو आवाज وکړو چې اے ساریا غره طرف ته شه، اے ساریا غره طرف ته شه. حضرت علی رضی الله عنه مبارک وای وی چې دغه وخت کم وخت چې دغه کسانو یاد کو دا اے ساریا رضی الله عنه کوم کم چې وسره جهاد د پاره تلو وی دغه وخت چې ما وکړو وی بالکل همغه وخت په کوم وخت باندې چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه आवाज کړو. نو دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ښکارا کرامت چې رب العالمین ورته د کشف په ذریعہ باندې امام رازی رحمت الله علیه لیکي وی کوم زی ته چې د جهاد د پاره تلی وی د هغه او د مدینه منوره ترمنځ فاصله دا یو میاشت فاصله و. انسان چې یو میاشت مزلو کی نو هغه علاقې ته ورسی وی د یو میاشت په مسافت باندې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مبارک د حضرت ساریه رضی الله عنه هغه قوم هغه ویني جهادین لخر هغه ویني او غي ته आवाज کوي. په حدیث مبارک کې راځي ابو هريره رضی الله عنه مبارک وای وی حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او فرمایل چې رب کریم فرمای چې زما د جنگ اعلان دی هغه خلکو ته څوک چې زما دوستانو سره بغض لري دا غوی سره کی نه لري دا غوی سره دشمنی کوي وی رب العالمین وته د خپل طرف نه د جنگ اعلان کوي چې تاسو زما د پاره تیار شئ زه جګړه ته دروته میدان ته تاسو راوځئ. وی رب العالمین فرمای چې بنده ما ته په هغه عمل باندې رانږدې کیږي ډیر چې کوم عمل ما په دوی باندې فرض کړی وي لکه مونږ شو، روزه شو، زکات شو، حج شو او دغه شانت نور فرض ارکان وی په دې باندې انسان الله رب العزت ته زیات نږدې کیږي. وی بیا الله فرمای چې ما ته انسان په نوافل باندې هم را نږدې کیږي د چې نفلی عبادت کوي لکه د شپې تهجد کوي عام وخت کې د نوافل کوي ذکر اذکار کوي وی رب فرمای د ما ته دون را نږدې شي چې زور سره محبت کول شروع او زور سره بیا داسې محبت کول شروع کوم چې زه د وقت جوړ شم چې د په هغه باندې اوریدل کوي، زه د سترګه جوړ شم چې د په هغه باندې لیدل کوي، زه د لاس جوړ شم چې د په هغه باندې نیول کوي او زه د خپل جوړ شم چې د په هغه باندې تلل کوي. بابا عبدالرحمن بابا څه فرمای په یو شعر کې دې طرف ته اشاره کړې ده کنه چې په یو قدم تر عرش پورې رسی او مال دلې د رفتار د درویشان رب کائنات د به دغه مقام ته رسی. الله رب العزت د چا خپل لاس نه جوړیږي لیکن دغه قوت او طاقت وته الله رب العزت په بدن کې ورواچي لکه څنګه طاقت چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ورچول په بدن پسترګو کې وته هغه طاقت واچو ما او ته د دیوال نشاته سنخکاری. عمر فاروق رضی الله عنه مبارک ته د وی میاشت په مسافت باندې لري خپل د قوم د جهادین هغه ته په نظر باندې راځي او بیا دا طاقت وته الله رب العزت په جبه کې واچو چې زما اوستا आवाज درې جربه کې اخوا سوکناوري او عمر فاروق رضی الله عنه مبارک پسونو میل لري فاصله باندې आवाज کوي او حضرت ساریه رضی الله عنه مبارک اوري. دې طویل شي کرامت چې رب العالمین یو مومن بنده تور نو یو طرف ته په حدیث مبارک کې دا فائدہ چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مبارک غائب ته دیا आवाज کړي. کم خلق چې وای غائب ته دیا आवाज شرک ته ناروا دی دا جهل دی پویږي نه دا حرف ندا دا غائب تا او حاضر تا قریب تا او بعید تا د سلور واړو تا کولې شي پدې کې شرک نه لازمیږي د شرک څخه دغه بوین پدې کې نشته ده څنګه چې عمر رضی الله عنه مبارک کړي ده. او دویمه فائدہ هغه د حدیث مبارک نه دا راوځي چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مبارک ته د کشف په ذریعہ باندې الله رب العزت دغه احوال او خودل کوي سړی وای چې رزنه منم نو ته ممنه اولیاء موجود دي د ډاک پیر سے موجود ده رحمت کریم سے مبارک ورشه تپوس ته نو کې زما په خپل استاد باور نیوي او د تاوس خان کا قاضي د عثمان غنی دا موجود ده دا د اوسینې د دې زمانه واقعیا د موږ دستور کو د وړاندې د اولیاء په دې کشف او کرامت باندې یو انسان وای زدا خو د اولیاء د صحابه کرامو کرامتو نن سبا ته کرامتو خه تراش د زړه پستر کو باندې ولی الله سره کې نتا ته په خپل ارزخ کارش د بهر ملک او په سعودي کې مونږ سره په جدي کې نو کفیل تنار ساغستیو پاسپورت و سره او دوه توی چې زه کلی ته سم زما واده ده مال چټی راغول نه ور کول وک کار کې ما سره بوکې دونه وخت به تیرې او کلی ته نه پرید
خفو چیرې دا بسی کېږي دلته وادم را لنډ دلته نه دا کشری رور عثمان غنی دا سنه شاه عثمان او دا خیلولی دا موجود د دې دواړه وراغل او ډاک پیر صاحب مبارک تکینستل وی قربان دغه شانتکار دا زمونږ رور لنه کامه ور کوي نه پاسپورت ور کوي چې د کلی تراشی او وې دغه شان واده مر جوړ کړي وې ډاک پیر صاحب مبارک سرخ کته کو مراقبه شو یو 100 منټه وې ډاک پیر صاحب داسې سرخ کته کړو وې سره راپور تک وراته وویل چې بچې پسلورم شپه بده پکور کی پسې مشپه پسلورم شپه بده پکور کی وی وې تاسو په الله باندې یقینو کوي چې سلورم شپه شو عثمان غنی پکور باندې را دن نشه دا کرامت ته او کرامت اختیاری دی چې الله رب العزت یو مؤمن بندل ورکی ته څنګه وې چې کرامت اختیاری شرک ته پوی نه قران دی ویلې نه دی د حضرت سلیمان علیہ السلام مبارک په زمانہ کې د ملکی بلکی کا سه او تخت او چې دا به مال سوک راوړي قران مجید په گواه دی په دغه کې یو سرکشه پیرې ناس هغه ته وای چې زبې در تراوړم پسونه وخت کې به راوړي په دونه وخت کې به دل راوړم چې ته پاسي او بیا کې نه ما به حاضر کړي سلیمان علیہ السلام فرمایي نن دا خو ډیر وخت دی چې ز پاسم او بیا کې نه مدي کې خو ډیره زمانہ ده دا خو ډیر وخت لګي د دین وړاندې پکار دی په دې کې د سلیمان علیہ السلام یو امتی اغه ناسته چې رب العالمین ولا د کتاب علم ور کړو مؤمنو وې دې ورته وای چې قربان زبې در تراوړم سونه وخت کې به راوړي وې دې وته انا آتیکا قبل ان يرتد به وې زبې در ته په دونه وخت کې راوړم چې ته د سترګو لار رب ورکې سترګې اړې او راړې ما به حاضر کړي دا کرامت نه ده او کرامت اختیاری ده خو ته په قران پوېږي نه ته اکابرینو پسې خوشې او به چې صفا خبرو کې ویجی دا غرانو د غلطه خبره نه کو هغه څه بیانو چې کوم قران بیان کړی دي کرامت په قران ثابت تا کرامت اختیاری په قران ثابت تا قران مجید په دال دا چې دغه امتی د سلیمان علیہ السلام فرمایل چې قربان زیاده تراوړم سونه وخت کې سترګې اړې راړې بس ما به حاضر کړي او هغه د ملکی تخت د بلکیس اسه معمولی تخت په دونه دغه کې سوته دا بلډینګانو کې دنه پروت ته او سونه دروندې د کانو کار پښې وی د یو بادشاہ تک سونه درونوي او تی راوړي ولی سلیمان علیہ السلام مبارک په دې باندې قادر نه هوا پیرین او جنات او انسانان دا خود د ټول د تابعدارو کنه هوا ته به حکم کړي وي چې مال تخت راوړه بس حاضر کړي به نه سلیمان علیہ السلام خپل قوم ته د یو امتی د مؤمن مسلمان هغه کرامت او دغه قوت ورخای چې دغه قوت الله رب العزت یو بندل ورکي کله چې د خپل زمانه په پیغمبر باندې ایمان راوړي دغه اطاعت کوي او د الله رب العزت امر تغاړه کی دي نو بیا وت رب العالمین دغه طاقت او قوت ورکي نو الغرض عمر فاروق رضی الله عنه مبارک له دغه طاقت الله رب العزت ورکړو چې د ویم یاشت په مسافت لري باندې الله رب العزت ورته د کشف په ذریعہ باندې پسترو کې هغه طاقت واجو چې خپل هغه جهادي لخر هغه ویني او خپل आवाज هغه اړخته هغه ورسین یو اړخته د عمر فاروق رضی الله عنه کرامت او بل اړخته د حضرت ساریہ رضی الله تعالی عنہ مبارک کرامت چې دی واورید کوئی انسان وای چې رجی د خو یا ته आवाज کړي دی غایب ته پیا باندې او دا د حضور مبارک نه ثابت نه دی د حضور مبارک نه ثابت دی حضور مبارک غایب ته دیا आवाज کړي دی حضور مبارک خو اخیری پیغمبر دی دنیا ته الله را لېګلې دی حضرت ابراهیم علیہ السلام مبارک چې د موحدین او بابا دی د توحید بنیاد هغه مبارک کې خودلې دی او د شرک جړې وستلې دي هغه مړو مارغانو ته دیا आवाज کوي رب العالمین ته فرمای الله ته د مړي څنګه ژوند دي کې تاسو به د مولانو اوریدلی په ترجمه کې نو الله رب العزت ته فرمای چې ولې ته نه مانی ابراهیم علیہ السلام مبارک عرض کئ ولنا یا الله ما نه مې په چې زړه مې مطمئن شي ویخه سلور مارغان رواله چخړی کا ټوکړي کا او په سلور غرونو باندې کېدا بیل کا یو بل کې مکس کا کېدا په دې سلور غرونو باندې او بیا وته आवाज وکا وی طالب په منډه باندې راځي ابراهیم علیہ السلام مبارک سلور مارغان رواغست چخړی کا او په سلور غرونو باندې کې خود او بیا وته आवाज کوي چې یا غراب یا تاسو اے مارغ اے چرګا هغه په منډه باندې راځي رب العالمین ته فرمایي چې دغه شانتي ژوندې کومه څنګه چې دا مارغان ژوندې شي اوس یو ولی الله
او یا چې کوم دی رسول الله مبارک دا د مړو مارغان او د مړو کراغانو نه کمزور شي. دا علامه حضرت سے په یو بیان کې ویلو په ما چې دا حواله ورکه چې ابراهیم علی السلام خمړو مارغانو ته د आवाज کړي دي ته څنګه وې چې دا شرک دی؟ نو ما ته چې کوم دی مفتی شاکر په جواب کې ویلو چې دا خو ابراهیم علی السلام مړو مارغانو ته आवाज کړو چخنی چخنی کړیو. نو تاسو هم دا اولیاء چخنی چخنی کوي نو به وته پیا باندې आवाज وکړو. نه ما وته ویل په جواب کې چې هغه روغ رمټ پراتی دي تیرا سره نه مانی، په قبرونو په لحدونو کې روغ رمټ امانت او سلامت دي تیرا سره نه مانی، او بیا چې چخنی چخنی کوم بیا به را سره خو مانی، بیا خو به د خدلیل جوړجا خو چخنی چخنی دي روغ رمټم نه دی او ته اوازونه کې. نو دا کرامت الله رب العزت په دنیا کې یو مؤمن بندلا چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په طریقو باندې او د رب العالمین د امر تعظیم کوي هغه لې ور کوي. پدې کې کرامت اختیاری او غیر اختیاری وي چې یو انسان پدې قادر وي چې او زه دا کار کولې شم نو هغه کولې شي. دغه طاقت او قوت الله ور کړی وي، دا د خپل څه کمال نه وي. کوئی انسان وای چې دا زما خپل کمال دی الله مال نه دی را کړی، دا مشرک، دا کافر، دا زمونږه عقیده. پیغمبر لکه الله معجزه ور کړی د الله د طرف نه، که پیغمبر الغیاذ بالله دا وو کې چې دا زما طاقت ته نو الغیاذ بالله دا خبره دا د کفر نه. که پیغمبر ته الله معجزه ور کړی یا ولی سره کرامت وی دا من عند الله وی د الله د طرف نه وی. هر مؤمن بنده ته که الله یو طاقت ور کی یو غیر اختیاری کار چې انسان په اختیار کې نه زنشم کوله او هغه یو کی نو دا د حق کرامت وی چې رب العالمین ورته دغه طاقت ور کړی وی. پدې کې چې کوم دی شرک نه لازمیږي، د خالق او د مخلوق صفات په جندل پکار دي. چې کله د خالق او د مخلوق صفات او به جندل نو به ان شاء الله تعالی شرک او کفر دا به جدا جدا کې او په هر چا باندې بیا د بدعتي د مشرک او د کفر فتوی نه لګي. وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یورور د دعا د پاره ویلي دی بیماری را نزي په دعا راتو کې چې رب العالمین را لدنه کو اعمالو د پاره صحت راکړي. نو دعا ورته کې چې الله رب العزت ورته دنه کو اعمالو د پاره روغ صحت ویر کی او دراز عمر دی وته الله رب العزت سره زمونږ را کې دنه کو اعمالو د پاره. وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله.